دا خبره یاده که بله فایده موږ فایدې ذکر کولی یو پکې دا خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عمل ولې خوښو دا کم سړی چې عمل شروع کړي او بیا یې پرېږدي لکه یو قسمه دی د دې عمل نه مخ اړوي خیال هم دی که نه یو قسمه دی اعراض وکړو د دې عمل نه چې نور یې نه کوم نور نشم نو دا سړی لایق دی د دې چې د بدي بیان کړی شي ځکه چې یو نیک عمل شروع کول او بیا پرېښودی اخرنی دا فایده به ذکر وکړو اگر که فایدې پکې نور هم ډېرې دي الله اکبر کوم سړی چې همیشه د خیر عمل کوي د همیشه په عبادت کې دی یو سړی لکه دنیوي اسی مثال پې وواله یو سړی دی او د چا دروازې ته داسې په ورځ کې څه ټیم ودرېږي یا په هفته کې څه ټیم ودرېږي او یو سړی د سهار نه د ماښامه پر روزانه ودرېږي یو شان دي نه دي یو شان دا چې په مخه ولاړ دی د ده مقام ته وګورو دا چې کله ناکله راښکاره شي ده ته وګورو یو سړی په مخه لګیا دی رب العالمین ته د اسمان دروازې ټکوي همیشه دعاګانې غواړي یو ورځ به را دروازه څه شي کولاوی شي دروازې کولای د مطلب یو ورځ به الله د دعا قبوله او یو ورځ او بعض کسان داسې داسې زړه یې هوا وکړه داسې یا الله په یو ځای هر څه او داسې یو 15 منټه دوا یې وکړه او بیا پکې هفته تېره شوه او 2 هفتې تېرې شوه هېڅ نشته او بیا خوند دا وکړي چې بیا درپسې خوا ته راشي او تا ته دا ووایي چې دعاګانې کوو قبلېږي نه خوند دا وکړي په میاشت کې 15 منټو له لاس وچتول او قبلېږي نه قبلېږي نه ابرز مې یو کتاب کتو السلف و احوال پکې بیان شوي یو اثر مې ولیدو د یو عالم وی که زما عمر 80 کاله الله ماله راکړي او زما یو حاجتي او د الله نه غواړم نو دقه 80 کاله د الله نه غواړم چې څو پورې راکړی دی 80 کاله وي د الله نه غواړم خو پرېږدم یې نه دا مې ورسره یقین دی که الله یې نه راکړي دې په ځای به بل څه راکړي خو خپل هغه عمل هغه نه پرېږدم او لاره نه بدلوم همیشه به الله ته زیاري کوم د الله په مخ کې به عاجزي کوم اوس یو سړی وایي چې زه 80 کاله م الله ته بلېږی یم دا کومه بندګي ده د الله سبحان الله چې یو سړی وایي چې زه 80 کاله م لېږی یم دا به زه ډېر ونه ګڼم دا خپل عمل بیا به م کمي او یو سړی په هفته کې یو پیر لاسونه اوچت کړي او هغه هم پته نشتي زړه متوجه وي الله ته او که نه او بیا وروسته ځوان شیر راشي وایي چې زموږ دعاګانې وایي نه قبلېږي چې دا به څه وجې څه وظیفه ته نه معلومه وي وظیفه دغه ده ځان سیده که ځان سیده که د الله لارې ته شه عمل برابر که د شریعت په تله کې چې الله یې قبلې که بیا نه قبلې ګوره ورته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم عمل خوښ و چې هغې باندې همیشوالی کوي كان عمله ديمة كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم هذا عمل دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوه چې هغه به همیشه او دغه عمل د الله سبحانه وتعالی په وخت ځکه چې ته ما تاسو ته وایي که نه چې یو سړی په دروازه ټول ورځ ولاړي او یو سړی څه وخله ولاړي یو سړی همیشه د الله بندګي کوي په هر ټیم کې لګي یو سړی کله ناکله کوي دې کې سوال ته ضرورت شته چې د الله به کوم عمل خوښي واضح دی چې د الله کوم عمل خوښ دی